په دې سره سره موږ د بل کتاب مخې ته ورځو او دا د پترس دې ته زه پترس نه وایم، زه ورته پترس وایم. د هغې وجه دا ده چې د هغه د نوم تلفظ زما په خیال کې پترس دی. ما په خپله پترس لیکلی دی، په انګریزۍ کې پترس لیکي PATRAS پترس. جی بله دا خبره ده چې دې کې دا ترس چې دی او دا ترس لیکلی شوی دی، دا ترس یعنې رحم راتلل که نه. دا چې په پښتو کې لیکلو نو دا بیا په سین مایې لیکل پکار و، هغه هی چې یو د پاسه چې په درې ټکي دا یې ته ترس ویلی کېږي. نو دا به په راتلونکي ایډیشن کې ټیک شي. خو د دې دننه چې کوم مواد پراته دي تاسو یقین وکئ د اردو ادب کې د پترس بخاري نه پس صحده پورې کرنل محمد خان، خو بیا د هغې نه پس یوسفي صاحب چې دی هغه، او بیا نن سبا ډاکټر یونس بټ. نو دا داسې دي لکه پازیټیو کمپیریټیو او سپرلیټیو. موږ چې کله د دې طرفه شمارو نو ډاکټر یونس بټ پازیټیو دی، بیا ورپسې یوسفي صاحب کمپیریټیو دی، او چې کله موږ بخاري صاحب ته رسو نو سپرلیټیو دی. د هغې وجه دا ده چې هغه دومره مضبوط بنیادي شی دی چې هغه د لفظونو سره هم لوبې کړي دي، هغه د خیالونو سره هم لوبې کړي دي، او هغه چې په سنجیده موضوع کې کوم غیر سنجیدګي پیدا کړي او په غیر سنجیده وخت کې چې څومره سنجیدګي راوړي، زه نه ګڼم چې بل مزاح نګار ته دا قدرت حاصلي. نو دا د هغه کمال و. بله دا ده چې دا د اردو ادب ډېره خوشقسمتي ده چې دا احمد نوم چې دی، احمد شاه نوم چې دی، دا د اردو دپاره ډېره خوشبختي ده. احمد شاه پترس بخاري، احمد ندیم قاسمي هم احمد شاه، احمد فراز هم احمد شاه، داسې ده که زه غلطۍ کوم فارغ بخاري هم و. نو دا ټول چې دي دا احمد شاه نوم د اردو دپاره ډېره خوشبختي ده، او موږ په دې فخر کوو چې پترس بخاري زموږ د خاورې سره تعلق لرو، او هغه یو دومره لوی دانشور او د دانشورۍ باوجود هغه دومره لوی لیکوال و. اکثر دا دانشوران چې نو هغه مزاح نګاران نشي کېدی، ځکه چې هغه هر وخت سنجیدی، او هغه د دومره لوی دانش باوجود دومره مزاحیو. نو دا د هغه ډېر لوی کمال دی، او دا کمال الله تعالی هر چاله نه ورکوي. زمونږ په پښتو ادب کې چې کوم طنز و مزاح موجوده ده، نو د هغې په باره کې لږه غوندې یو خاکم مختصر درته وړاندې کوم، بیا زه اجازه تخلم. زمونږ سره چې کوم مزاح نګاران زمونږ په دور کې تېر شوي، نو ډېر تېر شوي دي، خو خاص کر سعدالله جان برق، حمدالله جان بسمل، او د هغې نه علاوه تقویم الحق صاحب. بس د دې به زه درې ذکر وکړم. نور زمونږ سره ډېر لوی ډاکټر اعظم ډېر لوی لیکوال دی، ماسټر شیر افضل ډېر مزاح نګار، دلته اکمل لیونی. په شاعرانو کې ډېر دي، خو په نثر کې چې کومو خلکو کار کړی دی نو هغه یو څو دي. تقویم الحق صاحب خبره کوله چې زه یو ځل د بنو په کالج کې پرنسپل شوم، نو هلته کې چې کله لاړم نو د هغه سټوډنټانو سره، خو اصل د ښه استاد سره د ټولو سټوډنټانو ډېره مینه وي، وایي د هغې سره ډېره مینه پیدا شوه. زما ما سره هم ډېره مینه پیدا شوه. یو میاشت چوټي پکې په منځ کې راغله چې د چوټۍ نه پس لاړو، نو چې زه کله کالج ته لاړم سټوډنټان راله ټول راغله، چا راله حلوا راوړه، چا راله سره د مینې اظهار په مختلفو طریقو کوو. وایي شاګردان چې ډېر راجبه شو، یو شاګرد راته وایي چې استاد صاحب پروفیسر صاحب ډنګر شوی یې. مونږ ډنګر څاروي ته وایو، هغې ډنګر کمزوري ته وایي. نو چې پرنسپل صاحب ډنګر شوی یې، وایي ما ورته یو څه وړه ویلی وکړو، ما ورته وایي چې زه خو راغلی یم چې ستاسو نه به سړي جوړوم، خو تاسو ما نه ډنګر جوړ کړو. بل جي تقویم الحق صاحب په ریډیو یو پروګرام کو د سیلاني روزنامچه، چاپ شوي هم دي وخت په وخت باندې ډېر ښه. هغه اوس ما اورېدلو په هغې کې تقویم الحق صاحب کیسه کوي چې یاره پرون مې خپل اوپۍ والته وي چې هلکه ته دا سوچه پۍ ولې نه راوړې؟ نو هغه راته وایي چې ولې ته کټۍ یې څه. بس د دې ځای نه پس تاسو ګورئ چې څومره خاموشي پسې وروسته پاتې شي، نو عمر دا خوند زیات پیدا کړي. بیا د هغې نه پس تقویم الحق صاحب یو بله کیسه کوله چې دا هم چېرته لیکلي دي چې کله چې جنرال فضل حق صاحب اعلان وکړو چې د پرایمري تعلیم په پښتو کې، نو پرایمري تعلیم ټول کتابونه په پښتو کې ولیکلی شو، نو بیا د دې نه مخکې د استادانو له تربیت ورکولو نو ورکشاپ څه کول په هر تحصیل کې. وایي چې موږ کرک ته تللي وو، په کرک کې به ورکشاپ ورکړو، پوره ګنټه مې د مورنۍ ژبې په اهمیت ډېرې خبرې وکړې.
वो उस्ताद के पास से तो मियाँ साहब इससे हमारा उर्दू खराब हो जाएगा। मियाँ से बोल माँ तो ये तुम्हारा उर्दू इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। बल्कि सादुल्लाजान बर्क से मजाहिया लिख में वस्तों पाए कि मजाहिया ने तहकीकी लिखो द जरस रिसाले के फैज से तबया दी जरस की लिखी हुई द पुख्तो मजाहिया अदब पदे बांधे ये रिव्यू बंदे करे तो पागे की आखिर की लिखी चेहरा टोल लिखी दी फलाने दुमर लोए अदीब दे दाई कड़ी आखिर की लिखी खलक माम यादई चीजम द पुख्तो डे लोए मजाह निगारे वा खुदा खल को खलो लसबर गोले ये औरज मुंगा द नवाब अली खान यूसुफजी से सोक वफात शियो नो आगा ला दिव टोल तली वो जनौ मतले ज़करी ततलम चरालम नो बिस्मिल से वो बर्क से पर रेडियो के नास्ती नो माता पूछ को चेरा द नवाब अली खान यूसुफजी से कली था सड़क चिदे नो दा खराब दे कखदे कखई नो चे पखपल गाड़ी की लाडशम कने नो चे व्यापा आप गाड़ी की लाडशम तो बर्क से रात दा सी की अरा द नवाब अली खान कली तो खुद दमर खराब सड़क दे चे जमा पर बस के सप्लाई शले दलेवा द बिस्मिल से वाक़ई द बयानों बेज़र रुखसत खलमा और बिस्मिल से बेज़र के सकवाले चे दे बलगरी दाई लिखली दी चखता खुदबाती ज़बानी मोरे दे नो आगोई चे यौजल दे बलगरी को वदाने नारो हवा नो अस्पताल ते ज़ तपोस ल लाड़ा वे तपोस ल लाड़ा मनो हाल तक के वर में वोट को द प्राइवेट रूम नो अगर आ तो तो माले कालीन और बालख्तु दरा के सिद्ध गज़े की तो वाचे दगा के न डर हुआ ज़दे कैफेटेरिया वाला तो चे वेम चे राशि टेलीफोन लगवा खलीनो चे बराशी ब्या गप लगो वैसे वलाले मखामख ना डॉक्टरानो काउंटर दे ने डॉक्टर वलाले चे सुकेम पखवाती रीगिन वो तखान दी वो तो मुबारक शाह पखेरा ले उस्तरे मुश वैसे मां दिलचस्पी पैदा शुआ वे डॉक्टरानो डल रागला दाम जूली वे अगी वो तो यार खरा रसीदले दे डिरो मुबारक शाह वे चावा तो ये संग चल रहे तोरा द कस्बिना चावा तो दंग द कचिता वे जपोशम चेरा मलगरी बे तकल्लुफ दे द वादा मुबारकी व तौर के वे यो ती तपोस को के सबक वेले दे राबल व तो वे जे दो तो जवाब की हुई चाव वेले दे वे सुमरा सबक वेले वे चे एमए करे दा बागो तो जर समदस्ती हुई चे पसकी एमए करे वो दे पे इस्लामियात की वे चे गिरश्ता बलद इस्लामियात सर को गिर लाजिमी दा करे नो बलजी दगा चे दे यो बल ड्रामा बिस्मिल से करो दा इनो वास्कट दादा दे पत्रस से दे मजामीन ऊपर तरस के वाया मना नो वास्कट ड्रामा बिस्मिल से करे वा नो आगा द ड्रामे न पस ड्रामा लगा चरता बोल्ड सीन पकियो पागा वक्त यो रेडियो वो टोलो खल को बागा और दो न पाए के सच्चे की चुगारे हुए नो खलक पे बदगण ली दी नो बिस्मिल से बरा तक सके चीज सहार रालम रेडियो तो नो पदे गेट की और दो कसान नास्ती आवागी माता रिसेप्शनिस्ट हुई जिसता मेलमान दी चीज और आलम मेहमान पे जंदल में अगर आता ज़च वर आलम दन नो तो मौका था नो अगी जन पे जंदल माँ तो इस बिस्मिल है वे अगी राते हो सो बदर दियो वे तस्क बिस्मिल तदासियो सासु स्ता पकूर की सूप निश्ता वो आड़ जागा रात सद ड्रामे के वे खबर दे राते हुए वे माँ दागी नज़ार खलास को रुखसत शु वे ज़च लाड़ा मा स्टेशन डायरेक्टर राता पचिट लिखली चीज़ जरा माउई दा वे चीज़ लाड़ा मा वे राते हुए चीज़ चल लिखड़ा बेगा खलक टेलीफोन न के वो बदर दी हुई वे पे मीटिंग क्यों दगा बहस शु वास्कट ड्रामा खतून हम यो दो रोज पस रात ले शुरू शो वे खलक द बदर दना खबर शुरू कई वही चे जमा दोस्तानम खबर शु जमा दा टोल मलगरीम खबर शु जमा दा दफ्तर पर ख्वाच जमा दा स्टाफ मलगरी तिरीगी वैसे पदे वर के सर रख करे के मा तो बिस्मिल से वास्कट वे मा तंगई पदे बने वे सख नहीं लगा गले मैं सख तंग शो है वे पकली की मैं मलगरी खबर शो आई रातम वास्कट हुई वे चे पदे की वरज तेरे दे वे वरज पक्के सखाने के रवाने मा वे पक्के सखाने के रा पस शान आवाज शो वास्कट वे माल डेरा गुस्सा ले सियारा दा ची सोक दे बे तमीज़ दे ची दिल तेम दा खबर रावस्ता
وایي چې ما وایي چې یاره زه بس یو ځلې ووې او باقي به نه وایي. نو هغه چې وایي لږ ساعت پسې په دویم ځل ووې. چې په دویم ځل ووې نو ما وایي چې یاره دا خو ډېر بې تمیزه دی. په فوټپاث روان یم ډېر رش دی زه ترې تېزېږم خو نه شم تېزېدی. وایي ما چې که په درېیم ځل ووې نو بس وهم یې. وایي په دې درېیم ځل بلکل زما د سټ د دې قوتې خواته یې ووایي چې واسکټ او وایي چې څنګه ووایي زه پسې راتاو شوم نو هغه سړی و واسکټونه یې خرڅول.